بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو سلامونه. مینه مې ومنئ. هیله لرم چې جوړ به یستئ. ستاسې ورور ستاسې قربه مالیار مومن د مومن یوټیوب چینل نه تاسو سره یو ځای شوی دی. غواړم په نن ویډیو کې تاسو ته دا روښانه کړم چې څنګه کولی شو موږ له خپلې فیسبوک پاڼې څخه یا له خپل فیسبوک څخه روپۍ وګټو. نو د هر څه نه وړاندې لومړی له تاسو څخه هیله کوم چې زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن د سره هم وهئ او له ملګرو سره ویډیو لایک شیر کړئ. راځو څنګه کولی شو له فیسبوک څخه روپۍ لاسته راوړو. ګرانو کتونکو تاسو ته زه داسې یو اسانه طریقه ښیم چې موږ کولی شو په خپل کور کې په خپل موبایل کې له فیسبوک څخه روپۍ وګټو. فیسبوک څخه د روپۍ ګټلو لپاره به لومړی موږ فیسبوک پیج ساز کو، یعنی فیسبوک پاڼه به موږ سازه کو. او هر کله چې تاسې فیسبوک پاڼه سازه کړه د هغې فیسبوک پاڼې لپاره به تاسې 10,000 لایکس واخلئ یا 10,000 لایک به تاسې دې ته پوره کړئ. یعنی تاسې په دغې صفحه کې پوسټونه کوئ تر څو دغه نور خلکو ته ورسیږي، هغوی ستاسې صفحه څنګه کړي، ستاسې صفحه لایک کړي. په دویم قدم کې باید ستاسې فیسبوک پاڼه کې چې کومې ویډیوګانې تاسې اوچتې کړي وي هغې کې تاسې اچولي وي دا باید 15,000 ګینټې کتل شوي وي. ستاسې ویډیوګانې باید د 2 میاشتو په دننه کې 15,000 ګینټې کتل شوي. یعنی فیسبوک کمپنی موږ ته په دې باندې روپۍ راکړي چې موږ 10,000 فالوورز یا لایک برابر کو. او په دویم قدم کې موږ باید دې ته چې کومې ویډیوګانې اپلوډ کوو یا اپلوډ کړي وي هغه 15,000 ګینټې کتل شوي. یعنې زموږ ویډیوګانې باید 15,000 واچ ټایم واخلي. یعنې موږ به دې کې داسې ویډیوګانې جګو تر څو هغه خوښې کړي خلک او هغه وګوري. د دې نه وروسته بیا موږ د فیسبوک کمپنۍ ته اپلای کوو، هغوی دپاره موږ ریکویسټ کوو هغوی ته تر څو دغه فیسبوک پاڼه چې ده دا څنګه کې دا مونوټایز دې ته موږ ان کړي. خو په افغانستان کې مونوټایز نه ان کېږي. دې دپاره به موږ بیا په دې خپله صفحه کې د بهر یو ملګری چې څوک هلته اوسېږي د افغانستان نه بهر وي هغه به موږ خپله دې صفحه کې ایډ کوو، هغه به اډمین کوو څو هغه هلته لوکیشن زموږ څنګه شي ان شي تر څو موږ ته د فیسبوک کمپنۍ مونوټایز نو په دې سره زموږ هغه اپلای چې موږ کړی دا فیسبوک کمپنۍ ته هغوی هغه مني. او کله چې زموږ غوښتنه یا زموږ دغه چې فیسبوک پاڼه چې مونوټایز شوله نو دې نه وروسته بیا موږ کولی شو چې په خپل فیسبوک څخه روپۍ لاسته راوړو. د دې نه به وروسته موږ باید داسې ویډیوګانې برابرې کړو چې هغه خلک خوښې کړي چې هر یو سوژه تاسې ته برابروئ د لومړي سر نه به تاسې څنګه وکړئ همغه ویډیوګانې به تاسې واچوئ. که سپورټ برخه وي د کرکټ نو تاسې باید د ټولې ویډیوګانې ستاسې هغه د کرکټ باره کې وي. که فوټبال انتخابوئ باید ټولې ویډیوګانې ستاسې د فوټبال باره کې وي. یا که د نورو لوبغاړو وي تاسې باید همغه فیلډ کې مخ ته ولاړ شئ. یا تدریسي ویډیوګانې وي تاسې باید ټول تدریسي ویډیوګانې هغې ته اپلوډ کړئ د کورسونو په شکل باندې. یا که ټیکنیکل وي تخنیکي تاسې باید ټول معلوماتي ویډیوګانې د ټیکنیکل په باره کې تاسې هغه ویډیوګانې فیسبوک ته څنګه کړي هغه اپلوډ کړي او په دغې لارې تاسې څنګه کړي پیسې لاسته راوړئ. نورې ډېرې لارې چارې هم شته دی له فیسبوک څخه د پیسو ګټلو او همدارنګه آنلاین د روپو ګټلو. نو دا به انشاءالله سټپ بای سټپ زه تاسې ته ښیم. خو تاسې زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د ملګرو سره یې شیر او لایک کړئ تر څو زموږ نورې خاصه ویډیوګانې تاسې ته در ورسیږي. لکه تو مو مننه.